اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ زده کړیالانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. زموږ او ستاسو نن د عمومي نباتاتو په انلاین درسونو کې لومړی او په ټولو مجموعي درسونو کې پنځم یا شپږم درس راځي. زموږ او ستاسو نن لومړی درس د میوې یا فروټ په باره کې دی. هیله مند یم چې درس تر پایه تعقیب کړئ او هم راتلونکي او هم تیر درسونه درسره وګورئ. میوه یا فروټ د القاح تر عملیې وروسته تخمدان په وده باندې شروع کوي چې په تدریج سره پخه او رسېدلې میوه منځته راوړي. موږ تاسو د ګل په درس کې ویلي وو چې یو ګل څلور مهمې برخې لري چې هغه عبارت وي له ګلمنو پاڼو څخه او همدارنګه له ګلپاڼو څخه، له نارینه الیه څخه او هم د ښځینه الیه څخه. موږ تاسو ویله په همدغه برخه کې د ګلانو چې شتون لري تخمدان شتون لري. نو موږ تاسو د ګل د میوې لپاره داسې وایو چې دغه میوه چې په نبات یا ګل کې لاسته راځي دا په اصل کې یو پوخ تخمدان دی. یعنې کله چې د ګل د انتر څخه چې کله پولینونه ولاړ سي په سټیګما باندې پریوځي او بیا دغه ګل القاح کې له دغه څخه چې کوم جوړښت منځته راځي دې ته میوه ویل کېږي. په نورمال ډول باندې اصلي میوې یوازې د تخمدان د ودې په صورت کې لاسته راځي. یعنې اکثره وخت میوې فقط د تخمدان د ودې څخه منځته راځي، خو ځینې وخت داسې پېښېږي چې د ګل ځینې نورې برخې لکه مثال په ډول باندې کیلیکس یا کورلا وده وکړي هم په میوه باندې بدلېدلی سي. همدارنګه ځینې میوې د تخمدان د نه القاح په صورت کې هم منځته راځي. یعنې چې تخمدان نه وي القاح سوی بې له هغې د القاح څخه منځته راتلی سي او د دغو میوو زڼې خام وي او دې میوو ته چې ویل کېږي پارتینو کارپیک میوې ویل کېږي. مثال په ډول باندې نارنج، کیله، انګور دا یې ښه مثالونه دي. موږ تاسو بل پریکارپ یا د میوې پوښ وایو. پریکارپ په میوه کې یو ډېره مهمه برخه ده. یعنې موږ تاسو د تخم څخه وروسته دا ټوله برخه په پریکارپ کې موږ تاسو شمارو. پریکارپ له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پیری یعنې په معنا د چې احاطه شاوخوا او کارپس په معنا د میوې دی، یعنې د میوې دیوال یا پوښ ته موږ تاسو چې وایو پیریکارپ، یعنې چې میوې په شاوخوا باندې احاطه سوی وي. همدغه پریکارپ درې مهمې ځانګړتیاوې لري چې یو عبارت دی له چیش څخه د پریکارپ پوست یا هم موږ تاسو چې ورته وایو اپیکارپ. اپی خپله چیش ته وایي سربیرن او کارپ معنا د پریکارپ د سر برخه. نو دا د میوې باندنی پوست ته ویل کېږي، یعنې د میوې د خارج له خوا څخه کوم پوست د موږ تاسو په دا شکل کې چې وینو دا په شنه زرغونه شکل چې کوم دی دغه شکل ته موږ تاسو چې وایو اپیکارپ وایو. همدارنګه دوم منځنۍ برخه یا هم میزوکارپس دی. میزو خپله وایي منځني ته او کارپ وایي یعنې د پریکارپ منځنۍ برخه، کارپ میوې ته ویل کېږي. دا بیا د اینډوډرم څخه تشکیل سوې ده، کله د نازکې پردې په ډول او ځینې وخت بیا سخته او ډبرینه وي. یعنې په ځینې میوو کې دا یوه نازکه پرده وي، په ځینې میوو کې غوښینه وي، اما په ځینو کې بیا کلکه او ډبرینه وي چې دغه برخې ته موږ تاسو دې چې وایي په دې برخه کې دلته دا چې ده غوښینه ده. او دریم د میوې چې دی داخلي برخه ده، یا هم دې ته موږ تاسو چې وایو انډوکارپ. انډو خپله وایي داخل ته او کارپ وایي میوې ته. د میوې غوښینې برخې ته وایي چې د تغذیې لپاره تیاروي او زیات عضوي او معدني مواد په هغې کې شته. همدغه برخه د منځ برخې ته موږ تاسو چې وایو انډوکارپ وایو، یعنې د پریکارپ د دننۍ برخه. د میوو طبقه بندي. موږ تاسو د میوو طبقه بندي وایو. میوې نظر د هغه تخمدان ته چې په وجود ورڅخه راغلي دي په درو ګروپونو باندې ویشل سوي دي.
یعنې دلته چې موږ تاسو طبقه بندي کوو هغه د څه شي په اساس کوو؟ د میوو د تخمدان په اساس باندې، چې آیا میوې له یو تخمدان څخه لاسته راغلي دي، له دوو څخه لاسته راغلي دي یا له څو څخه لاسته راغلي دي. په دې اساس باندې موږ تاسو میوې په 3 کټګوریو باندې ویشو، چې له هغو څخه اول ساده میوې دي یعنې سیمپل فروټ دي، او دومې اګریګیټ فروټ دي یعنې مجتمع میوې یا موږ تاسو ورته وایو واشکي یا وږې لرونکې میوې، او دریم ملټیپل فروټ دي، مجاورې میوې هم ورته وایي او مرکبې میوې هم ورته ویل کیږي د ساده میوو په خلاف باندې. خو موږ تاسو به د نن په درس کې یعنې په دې درس کې یوازې په ساده میوو باندې بحث کوو، یعنې موږ تاسو د دې درس مطالب به څه شي باندې راڅرخي؟ یوازې په ساده میوو باندې. ساده میوې یا سیمپل فروټ اکثره ګل لرونکي نباتات داسې میوې تولیدوي چې د یو تخمدان څخه یې انکشاف کړی وي، نو ځکه دوی ته ساده میوې هم ویل کېږي، یعنې چې هغه هلته یوازې یو تخمدان وده وکړي الکاس له هغې څخه چې کومه میوه منځته راځي هغې ته وایي سیمپل فروټ. د دې ډول میوو تخمدانونه غوښین دیوالونه لري. په ساده میوو کې پریکارپ معمولا وچ او ټینګ وي. دا ډول میوې په زیاته اندازه څو قیمته کندونه لري، لکه الوبالو او ګیلاس د ساده میوو ښه مثالونه دي. یعنې د دوی پریکارپ هر وخت وچ او ټینګ وي، خو د دوی میزو او انډوکارپ د تغذیې لپاره تیار چې له هغې څخه وروسته تخم شتون لري، لکه الوبالو، ګیلاس او داسې مختلف میوې موږ تاسو مثالونه ورکولی شو. ساده میوې بیا په 2 ډوله باندې ویشل شوي دي، یعنې سیمپل فروټ بیا په 2 برخو باندې ویشل شوي دي. یو ډرای فروټس دي یعنې وچې میوې، او بل پلیشي فروټس دي یا هم غوښینې میوې چې موږ تاسو تازه میوې هم ورته وایو. موږ تاسو لومړی راځو په کوم میوه باندې بحث کوو؟ په ډرای فروټس باندې، یعنې سیمپل ډرای فروټ، ساده وچې میوې. کوم وخت چې دا ډول میوه پخیږي دیوال یعنې پریکارپ یې وچیږي، نو ځکه موږ تاسو ته وچې میوې وایو. په نورو میوو کې لکه مثال سیب و، همدارنګه الوبالو و، په دغو کې چې کله دغه پریکارپ یعنې میوه غټه سي، شنه سي، پخه سي، پریکارپ یې نه وچیږي، هماغسې غوښین پاتې کېږي، نو ځکه موږ تاسو هغې ته پلیشي فروټ وایو. خو اما دغه ډرای فروټس چې دي هغه د پریکارپ یې وچیږي، او هغه نباتات چې د وچې میوې حاصل ورکوي تخمدان یې هم لوی وي. داسې ډول میوو پریکارپ غوړ او قندي مواد نه ذخیره کوي، ځکه د غوښینو میوو په خلاف ځینې وخت میوې په لرګي باندې بدلیږي. لکه موږ تاسو دلته د څه مثال ورکولی سو؟ د همدغې کوپرې مثال ورکولی سو چې د هغې پریکارپ موږ تاسو دلته وینو چې دا څه رقم دی؟ وچ دی، کلک دی. ساده وچې میوې د پریکارپ د خلاصېدو له مخې په 2 ډولونو باندې ویشل شوي دي. یعنې اوس بیا ساده وچې میوې ویشل شوي دي. اول ځل موږ تاسو میوې وویشلې په څو برخو باندې؟ په 2 برخو باندې موږ تاسو ویشلې وي. یعنې اول ځل موږ تاسو میوې په 3 برخو باندې ویشلې وي چې هغه سیمپل فروټ، اګریګیټ فروټ او ملټیپل فروټ وي. بیا مو ساده میوې په 2 برخو باندې ویشلې وي چې هغه وچې میوې او هم غوښینې میوې وي. خو اوس موږ تاسو راځو ساده وچې میوې پسې د بکه بندي کوو، یعنې دا بیا هم ویشل شوي دي د پریکارپ د خلاصېدو له مخې، چې اوله برخه یې د هغې څه شي ده؟ ډیهایسنټ ډرای فروټس. دا هغه وچې میوې دي چې پریکارپ یې په خپله باندې خلاصېږي، یعنې کپسول یې د پخېدلو په وخت کې په خپله خلاصېږي، تخمونه ازادوي او د پریکارپ په وسیله تیت او پاشن کېږي. او دا ډول میوې هم مختلف شکلونه لري، یعنې دا هغه میوې دي چې پریکارپ یې خپله خلاصېږي، یعنې کپسول د هغې خلاصېږي چې کله خلاص له هغې څخه تخمونه پاشن کېږي. لکه دلته موږ تاسو د پستې مثال ورکولی سو. په همدغو میوو کې یعنې په ډیهایسنټ ډرای فروټس کې هم مختلف اشکال شته، چې له هغو څخه یې اوله کوم میوه ده؟ ای څه شي ده؟ پولیکل. ساده میوې دي چې تخم یې د پخوالي په وخت کې صرف
په یوه درز باندې خلاصیږي. لکه موږ تاسو د کره میاشتې مثال کولی سو چې په یوه درز سره خلاص شي. او دوهم ډول یې چې دی، دوهم ډول یې بیا هغه میوې دي چې تخم یې د دوو اوږدو دیوالونو په شکل باندې خلاص شي. لکه د مثال په ډول باندې لوبیا او نخود یې موږ تاسو ښه مثال ورکولی سو چې هغه داسې په درز سره د هغوی دغه پوښ داسې خلاصیږي. او دلته موږ تاسو د لیګوم ګوري ښه مثال ګورو نه چې په هغې کې مثلا فروټ هغه مختلف برخې لري. یو فروټ وال پریکارپ دی، یعنې د میوې د دیوال دی چې هغه ته موږ تاسو پریکارپ وایو. او بل سیډ سټاک دی، تخم تنه ده چې هغه په دغه جوړښت پسې ټینګه پریکارپ پسې نښتې وي. او بل خپله تخم دی او همدغې برخې موږ تاسو چې وایي پیډیسل چې هغه په تنې پورې نښتې وي. دیم دا لوبیا موږ تاسو ښه مثال ورکولی سو. او بل مهم ډول یې چې دی کپسول. دا بیا هغه میوې دي چې د تخم د خلاصېدو حالت یې په مختلفو نباتاتو کې فرق کوي. مثال په ډول باندې لکه کوکنار، ګنی او پنبه. همدغسې کپسول موږ تاسو دلته ګورو چې له څو برخو جوړ شوی دی. سټیګما د سر برخې ته، کارفل، همدارنګه پیډیسل چې کوم چې په تنه پورې نښتی وي. او دریم ډول یې چې دی دا د سلیګوا په نامه ده. دا بیا هغه میوې دي چې تخم یې یوازې د سر په برخه کې خلاصیږي. لکه موږ تاسو شبۍ او کاهو یې موږ تاسو ښه مثال ورکولی سو. دلته موږ تاسو د همدغو میوو مختلف ډولونه وینو، یعنې د هغوی شکلونه البته وینو. موږ تاسو په مختلفو پریکارپ باندې بحث وکړئ چې پریکارپ مختلفې برخې لري. دلته موږ تاسو ګورو که چې موږ تاسو سیب فرض کړو، همدغه برخه دوی چې ده دا یې پریکارپ ده. او دغه برخې ته موږ تاسو انډوکارپ وایو چې په هغې کې وروسته بیا تخمونه شتون لري. دا موږ تاسو په سیب کې. همدغسې چې تعلق یې چېرې موږ تاسو راواخلو، همدغه برخه عبارت له انډوکارپ څخه دغه میزوکارپ ده. او دغه موږ تاسو اګزوکارپ یا ایپیکارپ هم ورته ویلی سو. همدغه برخې بیا تخم شتون لري. همداسې ملټک راواخلو، په هغې کې هم دغه ټول جوړښتونه شته چې دغه د سر برخه یې پوه شي ایپیکارپ دی، همدغه برخه یې میزوکارپ ده. او همدارنګه دغې برخې ته یې موږ تاسو انډوکارپ ویلی سو چې له هغې څخه وروسته بیا تخمونه دي. همداسې په مالټو کې چې کوم ساختمانونه شتون لري کروي، هغه موږ تاسو وایو د جوس ویزیکلونه، یعنې په هغې کې اوبه شتون لري. همداسې انګور که چېرې موږ تاسو راواخلو، په هغې کې هم دا جوړښتونه شته. ایپیکارپ یې د سر برخه، همدارنګه میزوکارپ، همدارنګه انډوکارپ. په دوی کې شته چې دا ساده میوې دغه دي، ساده غوښینې میوې دي. د ساده وچو میوو دوهم ډول چې دی، د ساده وچو میوو دوهم ډول انډي هایسین ډرای فروټس دی. اول ډول موږ تاسو ویلی چې وو د ساده وچې ډیهایسنټ فروټ و. دوهم ډول یې ساده وچې انډي هایسنټ فروټس دی یا انډي هایسنټ ډرای فروټس دی. دا هغه میوې دي چې پریکارپ یې په خپله باندې نه خلاصیږي د ډیهایسنټ فروټ په خلاف باندې، او ټولې برخې خلاصېدونکي او وچې هم نه وي، ځکه دانه یا تخم له هغې د باندې نه راوځي. په دې کې هم مختلف مثالونه شته چې په لاندې ډول باندې دي. چې له هغو څخه اول چې دی اکین. اکین هغه میوې دي چې له واحد کارفل څخه وده کوي او د هغې پریکارپ د تخم له پوښ څخه جلا وي، یعنې تخم پوښ او د پریکارپ ترمنځ توپیر. لکه مثال په ډول باندې چې لمرګلۍ. او همدارنګه البته پریکارپ څخه جلا وي، لکه په لمرګلي کې. او دوهم ډول یې چې دی، دوهم ډول یې دی ګراینر. او دا هغه میوې دي چې نازک دیوال لري او تخمدان یې له یوې دانې سره مښتی وي. ډېره کوچنۍ یو زړې میوې دي. لکه مثال په ډول باندې غنم، یولاپ او ګراسونه موږ تاسو ښه مثال ورکولی سو چې تخمدان یې ټینګ له هغې دانې سره مښتی وي. همدارنګه دریم ډول یې موږ تاسو چې ووایو وزر لرونکي میوې یا هم وینګډ فروټس یا هم سماره. دوی وزرونه لري چې د تخم په دیوال پورې دا مښتي. لکه مثال په شیخانه موږ تاسو ښه مثال ورکولی سو چې هغه د وزر ډوله ساختمانونه په خپل ځان کې لري. همدارنګه څلورم ډول د ساده وچو انډي هایسن فروټس هغه چې دی نټ میوه ده یا مغز چې موږ تاسو ته وایو. دا بیا یو زړې لرونکي میوې دي د پورتني یا کښتني تخمدان له یو یا څو کارپلونو څخه منځته راغلي وي او دوی میوه څه ډول وي؟ ډبرنه وي. په شکل کې موږ تاسو وګورو.
له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چېرته کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې.